بیا بعض وایي چې تاسو وایي چې شل رکاته دا نشتي دا نشتي ټکي تفسیر وکړئ. موږ دا نه وایو چې نشتي مطلب بدعت دی، موږ وایو نشتي معنی ده چې پیغمبر نه دي ثابت او نه د صحابه کرامو نه ثابت دي په صحیح سند سره، ها خو جایز دي. نو وی حرمینو کې چې شل کوي دا ډېره ګټه مسله یادوي. بل څه ورته حرمینو کې نه رایدي. زمونږ د عباس بختاني چې به یې تپوس کوي ډېر ساده طریقه یې بازو. یو ما ته ټلیفون وکړو روژه وه د نن نه 4-5 کاله مخکې ما ټلیفون اوچت کړو روژه ماتې نه مخکې ما السلام علیکم وعلیکم السلام حرم کې خو شل رکاته کېږي داسې په بدماشۍ ماته وویل نو مدینه وزله پوښانه خبره ته څه اوري نو وایي څنګه ته وایې چې شل نشته ما ته تا کوم ځای کتلي دي وایي په ټي وي کې مې هم کتلي دي او تلی مې یم نو مې په کومو سترګو چې تا شل رکاته کتلي دي په هغه سترګو دې رافولېدې نه دي لیدلي په حرمینو کې په کومو غوږونو چې تا اورېدلي دي په هغه غوږونو ته چې تا چې ته په زور امین نه دی اورېدلی په حرمینو کې جنازې مونځ دلته نه دی لیدلی د کسوف او د خسوف مونځ دې نه دی لیدلی د باران د غوښتو مونځ دلته چېرته نه دی لیدلی صرف دغه یو طریقه دې راټینګه کړې ده دا په دې نه چې په حرم کې کېږي په دې چې په مذهب کې راغلی ده اصل مسله دا ده دې سره کار هم نشته چې حرم کې څه کېږي او څه نه کېږي د هغې جواب دا دی چې حرمین والے کوي خو صحیح ده نو جایز کار کوي بدعت خو نه دی جایز دی کوي ته کوې شل یو زم شل کو دلته حرمین والا به شانې کوه صحیح کوئ اقه شان تلاوتونه اقه شان جړاګانې اقه شان دعاګانې واړه پکې بله هلته دوه امامان دي لس رکاته کې وایي چې ولې دوی شل ویلي دي هلته وجه دا ده که چېرته د سعودي عرب علماو دا ویلې او موږ خو دلته سبقونه ویلي ټول که چېرته دې علماو دا ویلې چې دا شل رکاته سنت دي نو بیا به په ټول سعودي عرب کې وي تاسو خیال لرئ خبرې ته که نه خو هغوی دا وایي سعودي عرب ټول علما دا وایي چې سنت 11 رکاته دي نو بیا ولې په حرمینو کې شل وجه دا ده چې خلک د لرو لرو نه راځي د مانځه شوق دی د روژې میاشت ده یو کوي دې ډېر مونځ دي کوي هېڅ خبره ده زموږ خو دغې سره اختلاف نشته زموږ خو جنګ تا سره په دې کې دی چې شلو ته به د پیغمبر طریقه نه وي ځان له شل کې کوه او بیا د حرمینو په شانې کوه که او هغوی په شلو باندې اکتفا نه کوي ګورئ اخیری لسو کې هغوی څه کوي شل رکاته د ماسخوتن منځه نه بعد او بیا 8 رکاته تهجد او بیا 3 ویتر نو څو شو ټول 11 رکاته نو چېرته خو 11 رکاته دې پکې ونه کړو چې داسې په حرمینو مینې نو چېرته یو ورځ پکې 11 رکاته مونځ هم وکړه که نه نو 11 رکاته خو پکې نه کوي حاصل د مسلې دا شو موږ صرف هغه باب هغه عنوان وي حدیثونه ټول پاتې شو حدیثونه به انشاءالله پر روان درس کې ووایو خلاصه د مسلې څه شوه تراویح سنت طریقه 8 رکاته یې د ویترو سره 11 او جایز چې څومره کې جایز چې څومره کې شل کې 10 کې خو په صحیح طریقه به یې کې په ارام به یې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د صحابه کرامو نه په صحیح سند سره شل رکاته نه دي ثابت انشاءالله حدیثونه به تاسو پر روان درس کې واورئ الله دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.